سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، تاسو ته ګورئ چې ما دلته یو لیست جوړ کړی دی او زه غواړم چې دلته دا شمارې ورته ورکړم په داسې ترتیب باندې چې تاسو ورته ګورئ دلته شمارې نمبر 4 دی او هلته زما جدول د 1 نه شروع کېږي. خو که تاسو چېرته دا غواړئ چې دا زده کړئ نو د دې لپاره به تاسو څه کوئ؟ لومړۍ طریقه دا ده چې تاسو یو دوه ولیکئ او بیا دا دواړه خانې انتخاب کړئ او بیا راشئ په دې ځای کې دا لاندې داسې راکړئ ترتیب باندې 1 2 3 4 نمبر ورکړي. خو په دې کې مشکل دا دی که زه چېرته دغه یوه رو ډیلیټ کړم نو تاسو ګورئ چې 3 لرې شول پر ځای یې 4 راغلل او دا ترتیب غلط. بله طریقه دا ده چې زه دلته کله دا خانه انتخاب کړم بیا مساوي وهم بیا رو ولیکم او رو مې چې ولیکه بټن وواهم پرانتیز شروع پرانتیز بند انټر چې ووهئ تاسو وګورئ دا څه شی دي دا د دغه رو ماته نمبر درته دي. نو زه یو ترتیب کوم زه به داسې وکړم چې ته بیا مساوي وهم رو قوس شروع یا پرانتیز شروع پرانتیز بند منفي رو پرانتیز شروع زه به داسې ورته دا خانه انتخاب ځکه دا 13 څخه چې 19 لاړ شي څومره پاتې کېږي یو دلته به ماته یو راکړي او د دې لپاره چې دغه خانه قید کړمه نو زه به F4 ووهم. F4 ستاسو کیبورډ باندې کار نه کوي نو خپله یې ورته ولیکئ او بیا انټر ووهئ او بیا داسې لاندې راکړئ. نو اوس ګوره زه چېرته په دې سره دغه خانه ډیلیټ کړم نو تاسو وګورئ چې دا بیرته اتومات ډول باندې ترتیب یې منظم کړو 1 2 3 4 5